دا ځل مې مینه د اوتران له دنګو غرونو ومنئ. اوتران د دره نور ولسوالۍ هغه جګه ساحه ده چې فطرت پرې پوره خواري کړې ده. او ستاسې غر خو به بیا دا وي او زمونږ او میچګنډول خلکو چې دی همدغه لمټک نه نیولې دې کنډک نه دې پله دا چې دی دا اوتران او میچګنډول خلکو هغه بیا سوتن کلی دی هغه سوتن ساحه دی. څه پېښ شول د زلزلې یو لنډه کیسه که راته وکړي هغه وخت کې او بیا چا درسره مرسته وکړه؟ بس زلزله خو داسې وشو چې نیمه شپه وه او شپې 12 بجې و یو ناڅاپه بس د یو هغه و چې جټکه راغی او زیاتره خلک چې دی بس په ویره شول ماشومان او خلکو ټول بهر راووتل او یو خو زلزله وي یو چې دی بیا داسې یو دغه وي چې د کورونه خلک بهر کړل. سره ټوټل 11 کسان دي. 11 کسان 11 کسان صرف استادان دي که نه په نورو برخو کې هم درسره کار کوي؟ 9 استادان دي او 3 ابتخاري ښوونکي دي شمول د علیشا خان سره. دا ستاسې استنادي دیوالونه کوم ځای کې باید وشي او څه شی ته وشي؟ باید استنادي دیوال داسې وشي چې دا پټو غاړه کې چې د استنادي دیوال وشي سیمنټ استعمال شي. ښه چې باران یا سیلاب راځي چې دا پټي ویجاړ نه کړي او دا په خپله مخه لاړ شي داسې؟ په خپله مخه. ښه ملګرو تاسې راشئ دغه تشکیل درته د دې ښوونځي درته ښیم دا وګورئ ښه مدیر صاحب دی ورپسې سرمعلم صاحب دی دغه بیا نو ښوونکي دي هغه خلک چې ځان هرې سختې ته ورکوي خو دې ټولنې ته یو قدر وړاندې کوي. بس ته په خدای باور وکړه زما په خوله باندې که باور نه کړې بېګا زه د شپې یعنې داسې ووایه چې خیوې نه را روان شوی یم 12 بجې زه کور ته را رسېدلی یم چې زمونږ ګاډی په بمبکوټ کې خراب شو بس هماغه ځای نه پیدا راغلو تر دیزې پورې تر دې کوره پورې نو 12 بجې د شپې سودا را سره وه سودا مې په شا وه او زه هم راغلم دلته خپل کور ته را ورسېدم ډېر مشکلاتو سره مخ وو. یو شاعر وایي چې سپرلیا راچپه کړه د رنګونو ډک جامونه کوي د سرو لمبو ځینې جامې زمونږ ګلونه یو ورځ به دا قطره قطره شیندلی زړه راټول شي که چپ نه شي مکتب کې زنګ منبر کې اذانونه. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. دا ځل مې مینه د اوتران له دنګو غرونو ومنئ. اوتران د دره نور ولسوالۍ هغه جګه ساحه ده چې فطرت پرې پوره خواري کړې ده. دغه ساحه چې تاسې ګورئ دا د ننګرهار اړوند د دره نور ولسوالۍ اوتران کلی دی.
کله هغه اړه پاتې کېږي موږ د سړک په سر باندې لومړي سرحد کې یو له دې وروسته به ورځو اتران کلي ته د اتران کلي د ولسونو سره به خبرې اترې کوو د دې ځای طبي ښایست به راخلو تر تاسې به رسوو درنو هېوادوالو را سره پاتې شئ دغه ځانګړې خپرونه چې موږ له ښاره ډېر لرې په دغو کنډو کپرو لارو باندې تر دې ځای راغلي یو د دې لپاره چې دغه ښایستونه تر تاسې ورسوو د دې ځای د ولسونو ژوند تر تاسې ورسوو راځئ نن را سره په دې خپرونه کې ننداره کړئ چې د دې ځای ولسونه په کومو سختیو کې دي کومو اسانتیاو ته دوی اړتیا لري د دوی روزمره چارې څنګه روانې دي دا هغه پوښتنې دي چې په همدې خپرونه کې به درته ځواب شي مخکې له دې چې دغه خپرونه پیل شي د دغه جنتي وطن یو څو ښایسته نظارې سره ننداره کړئ ویې ګورئ در پیرزو مې دي سلامونه ستړي مو شئ درنو ملګرو تمه ده چې تاسې ټول درانه به راته رکه روغ اوسېږئ موږ د اتران کلي ته رارسېدلي یو هغه پورې کلی دی او موږ دلته ولاړ یو او دغه جنتي منظر مې غوښتل تاسې ته راوښیمه تاسې دغسې لږ نظر واچوئ دغه بیکګراونډ وګورئ دغه منظره وګورئ دا جنتي وطن وګورئ په رښتیا هم چې د هیڅ انسان زړه به ونه شي چې له دغه ځایه بیرته ولاړ شي دلته موږ یو ځای کې چینه وه هلته اوبه وڅښل ډېرې خوندورې او یخې اوبه وې داسې فکر وکړئ چې فلټر شوي اوبه به تاسې ډېر څښلي خو د هغه نه یو په سوچنده دا ښه دي د دې کمال بیا دا دی چې دا خېټه نه پړسئ د دې ترڅنګ بیا بل عظمیت کې ډېر ښه کار کوي دا طبي اوبه دي او د غرونو له منځه راځي نو حتمي خبره چې ډېر خوندور وي دغه د دې کلي اوسېدونکی دی د سره خبرې اترې کوم موږ د دې په میلمستیا باندې راغلي یو دا علیشا خان نومیږي علیشا خان ته ښه راغلاست یم ستړی یم چې په خیر راغلی مهرباني سره ډېره مننه څنګه دی کلی مو څنګه دی والا دغسې دی نو په خپله وینې نو ښه دی ډېره مننه خدای پاک دې آباد و سلامت لره ژوندی اوسې ډېر ښکلی دی دا راته وایه چې څومره وخت نه موږ ته په انتظار وي چې دی به راځي والا 9 بجو نه انتظار یم دا 1 بجه شوه ډېر انتظار مې در باندې کړی دی نو وبخښه ډېر زیات مهرباني الله دې ونازوه دلته نور ملګري هم راځي کله چې مېلمانه راځي دلته دا ځای چا لیدلی دی نه دی لیدلی مخکې او ډېر سیلانیان راځي دلته او هغه چې د پارک په نامه یادېږي جمعې په ورځ اخترونه کې دونه خلک چې بس ډېرې خلک راځي ښه دا ما یو وخت کې اورېدلی و چې دې ته ملي پارک هم وایي که نه دغه اتران ته ښه نو هغه ځای دی چې هغه پارک ورته وایي هغه دی هغه سوتن ساحه دی هغه چې دی هغه سوتن ساحه دی که نه دا موږ چې ولاړ دا د اتران دغه دا د اتران دی ښه دې خوا ته اتران دی هغه سوتن دی ښه او ستاسې غر خو به بیا دی او زموږ او میچګنډول خلکو چې دی همدغه لمټک نه نیولې دی کنډک نه دی په دا چې دی دا اتران او میچګنډول خلکو ښه هغه بیا سوتن کلی دی هغه سوتن ساحه دی هغه او هغه پاس چې ونې دي هغه د څه شي دی ټول دغه سیړی ده که نه پاس پې نختر هم شته نختر هم شته نختر هم شته دی ښه ډېره مننه دلته خو ما ولیدل میلمه پالنه خو ډېره ده د دې ځای په رسم و رواج باندې زه لږ درسره غږېږم کله چې د یو زلمي واده تیارېږي تاسې پیل د کوم ځای نه کوئ څنګه یې کوئ موږ خو داسې واده چې جنې الګ پلار د جنې دغه ته ځي یا څوک لیږي یا خپلوان جرګه لیږي که نه چې کله دغه شي خبرې اوکې شو څه شیرین خوري کېږي او شیریني او دسمال اخلي بیا هغې نه وروسته څه واده پروګرام نیسي بیا واده کېږي بیا واده کېږي واده مونږ چې کله هم کوو زمونږ په ډېرو سیمو کې داسې رواج دی چې واده چې کله کېږي یو څو مشران راجمع شي هغه مشران وایي چې هغه د زوم پلار ته وایي شاوه پلار ته وایي
هغه ته وایي چې ستا څومره میلمانه دي د کم ځای نه میلمانه راغواړي څوک راځي څوک نه راځي څه پخلی ورته کې دغه یو مشورتي ناسته کېږي هغه ناسته هلته کېږي که نه دا داسې ناسته کېږي چې اوس دا واده والا دا خپلوان هم راغواړي کلي مشران هم راغواړي او ورته وایي چې کارټونه لیږو او چې چا دوستانی هغې ته کارټونه ورکوو مثال چا واده یې که نه ستاسې په کور کې خادي وي خادي او نورو خپلوانو دغه خپلوانو دغه یې که نه هغه هم راغواړو هغه ته وایي چې تاسې چې کوم دوستانې او خپلوان یې هغې ته تاسو دغه وکړئ کارټ ولیکئ په کارټ په ناسته مشوره باندې دا کارټ مسله خو په دې وروستیو کې راغله مخکې فکر کوم چې تاسې به خپلو دوستانو مثلا ستا په کور کې خادي ده تره زوی به دې راغی دغه کلی به یې خبر کړو بل تره زوی به دې لاړو بل کلی به یې خبر کړو دا رواج مخکې و اوس نشته اوس نشته دی او د ولور په اړوند سره وغږېږل د ولور څه کیسه ده ولور خو داسې دی چې ولور څوک نه اخلي چې واخلي داسې مهر په نامه اخلي 50,000 50,000 افغانۍ مهر دی ځینې ځینې کې زمونږ رواجونه دي چې هغوی سره پرېږدي مثلا ورته وایي چې 3 تولې سره به کې 4 تولې سره به کې په دغه زوم باندې جبري وي دلته دا کیسې شته دی نه نشته دلته څنګه دلته جبوري نشته هغه الګ خپله خوښه چې څه شی راوړي هغې خوښه دی نو راوړي او که نه راوړي نه راوړي څوک یې دغه نه صرف دغه وایي چې دغه ویلي او څه چې راوړي نو هغې خوښه دی نو دا لږ ضروري ده که نه غوږوالۍ دي او چارګل دی او کوم یو ټیکه ده بل څه ګوتمې دي دا شیان خو ضروري دي چې انسان یې واخلي او دا خپله مخلي که ته وي او که ونه وي هغې اخلي یعنې جبري ستاسې له خوا نه دی که یو څوک دام نه کوي پروا نه کوي نه کوي او دغه اورا ډوډۍ چې کلی د ناوې په کور کې چې پخېږي هغه څنګه هغه د زوم له کوره یې که نه هغې خپله کوي دا داسې دی چې مخکې د زوم د کور نه و اوس موږ په خپله دغه کړی چې دا به په خپله باید دغه وشکي یعنې د زوم د کور هېڅ هم نه نه څومره ښه رواج دی څومره د مسلمانۍ رواج دی یعنې هېڅ یو روپۍ هم په زوم باندې جبري نه ده چې تاسې پیسې راوړئ سره پرې واخلئ یا ډوډۍ راوړئ یا دا شی راوړئ یا هغه شی راوړئ اوس هم موږ ډېر پښتني سیمې داسې لرو چې هلته په زوم باندې جبري دی مثلا ورته وایي چې ته به 3 تولې سره کې او د کور دومره سامان به راوړي او دومره به زما میلمنو ته ډوډۍ راوړي دا هغه بد رواجونه دي بدې پدیدې چې زموږ په ټولنه کې شته د همدې د وجې نه زموږ په ډېرو سیمو کې ځوانان او خویندې چې په کورونو کې ناست دي هغه نکاحګانې چې نه کېږي یو وجې دام کېدی شي ستاسې نه ډېره مننه کور مودان چې دومره ښایسته رواج مو په کلي کې جوړ کړی دی الله تعالی مو ښاد لره درته وایي چې دلته له دولته تاسې څه غواړئ ستاسې شته ستونزې څه دي والا زمونږ خو شته ستونزې دلته سړک هم نشته زمونږ د کنډه کپر دی دا شته سړک او کلینک هم نه لرو او دغه سیلابونه راځي استنادي دیوالونه هم د ضرورت دی چې دا پټي ویالې وړي دا ځمکه د شړ پاتې کېږي دا ستاسې استنادي دیوالونه کوم ځای کې باید وشي او څه شی ته وشي باید استنادي دیوال داسې وشي چې دا پټو راړی کې چې د استنادي دیوال وشي سیمنټ استعمال شي چې باران یا سیلاب راځي چې دا پټي ویجاړ نه کړي او دا په خپله مخه لاړ شي داسې دلته د ډیم جوړولو کومه هغه خو نه جوړېږي چې هلته یو ډیم جوړ شي یا داسې یو سیستم جوړ شي والا داسې مخکې د ملي پیوستون په دغه باندې موږ یو 2 ډیم جوړ کړي دي بره تنګي کې و خو اوس هغه چې دی داسې ترمیم غواړي اوس هغه وران دی او اوبه هم نه سارېږي او یو ډنډ چې دی هغه دغه نه ډک شوی د سیلاب راغلی دی او هغه نور کاریګر نه دي ورغلي چې هغه بیرته نه د دولت داسې دغه نه دی کړی نو توجه د دولت مو هیله څه ده چې هغه درته خالي کړي یا درته بیرته جوړ کړي که څنګه دولت نه خیله دا دی چې دا زمونږ د مجګنډول قریه اتران او ډېرې ځمکې لري او اوبه نشته چې زمونږ دا باران وشي فصلونه کېږي که باران ونه شي فصل نه کېږي دلته للمي حساب دی داسې للمي حساب باران ډېره مننه وروستیو کې هغه څه چې ستا په زړه پاتې پیغام وي خبرې دولت ته رسول وي ولس ته رسول وي مهرباني زما پیغام دا دی چې دولت ته کوم مؤسسې کارمندانو ته هغوی ته خیریه مؤسسې ته دا دی چې باید د کلي ته توجه وکړي دلته څه کار روزګار هم نشته زموږ غریب خلک دي داسې خارج ته هم نشي تللی وسې نه لري او باید چې دا زموږ کلي ته هم سړک تیر شي او سړک هم جوړ شي او د کلینکونه جوړ شي
او باعث زموږ مشکلات خو ډېر دي. ډېره مننه. ډېر مشکل. الله تعالی دې ونازوه. د علي شاه خان خبرې مو واورېدلې، کور ودان چې د دې سیمې له اوضاع خبر کړلو. دی وایي چې سره له دې چې دا دومره ښایسته وطن دی، دا د ملي پارک په نوم باندې هم یادېږي، خو بیا هم دلته نه کلینیک شته دی او نه سړک روغ دی. سړک موږ خپله مو لیدو ډېر کنډ و کپر دی. همدا وجه ده چې ډېری هېوادوال زړه نه ښه کوي چې دلته راشي. که چېرته دغه سړک چې ډېر کم سړک دی دا ورغول شي، دلته به هېوادوال راځي، د دې روزمره چارې به وي، دلته به دوکانداریانې وي، دلته به هوټلونه وي، دلته به کار روزګار روان شي. د دې هغه شته ستونزې چې اوس دي هغه به حل و فصل شي. یوه خبره چې د استنادي دیوالونو وکړه دا هم ډېره مهمه ده. تاسې درنو هېوادوالو دا وګورئ څومره ښایسته وطن دی، څومره جنتي منظر دی، خو که چېرته سیلاب له هرې خوا نه راځي دا هر څه له منځه ځي، هر څه له منځه ځي او د هېوادوال مو بېرته رالګېږي، دغه ځایونه بېرته جوړوي، خواريانې کوي، زحمتونه وباسي، 6 میاشتې 7 میاشتې بیا په دې کار باندې لګیا وي. که استنادي دیوالونه ورته جوړ شي نو زه باور لرم چې دغه ستونزو نه به دوی نجات ومومي. ډېره مننه چې راسره وئ، دغه برنامه ګورئ. پاس کلي ته ورځو، کلي کې له مشرانو سره، کلیوالو سره هم خبرې اترې کوو. راسره پاتې شئ. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو، تمه ده چې تاسې ټول درانه به راتره کوئ، روغ اوسېږئ. دا درنور دی او په درنور کې بیا اتران دی. طبیعي ښایست یې وګورئ، داسې لکه ثاني جنت. هوا یې داسې جنتي هوا چې بالکل حس به هم نه کړي، او ولسونه یې دومره میلمه پاله چې حد پرې تمام دی. دلته یو څه چې زما لپاره دردونکي و هغه دا دی چې دومره لوی او آباد کلی او دلته د کلینیک نشتون، دومره آباد کلی او دا سړکونه په دې حال، دومره آباد کلی او دلته د هغه لومړیو خدماتو نشتون، هغه څه دي چې ما ځوروي. تاسې دغه ساحې ته لږ وګورئ. څو میاشتې وړاندې که ستاسې په یاد شي په هېواد باندې یو زلزله راغله. هغه زلزلې ګڼ شمېر زموږ هېوادوال بل کورونو ته اړ کړل او ځینو خپل کورونه پرېښودل، هغه ځای نه مسافر شول، کډوال شول. خو دغه سیمه هم د زلزلې له ټکرونو خلاصه نه شوه. دا هغه سیمه وه چې په رښتیا هم دلته زلزلې ډېر ورانې کړی او ډېر ویجاړی کړی. دغه کورونه تاسې ګورئ، دا اوس هم په هماغه حال دی څنګه چې زلزلې وران کړي دي. وجه باندې پوهېږئ، یوازینی علت یې دا دی چې دلته غربت کچه یو څه لوړه ده. که چېرته دلته پیسه وي او یا هم کاروبار وي، روزګار وي، نن به دغه کورونه هماغسې رغول شوی وي لکه تیر په څیر. دا کورونه په خپل ځای پرېږدي، لږ پاس ورته نظر واچوئ. هغه کورونه چې اوس هم زموږ هغه ماشومان پکې دي، دغه کورونه که یو وړوکی ټکان هم د زلزلې راشي، زه باور لرم چې دغه کورونه به هم ړنګېږي. الله تعالی دې نه کړي، خو د عقل تقاضا داسې ده چې دا به داسې کېږي، ځکه ډېر کمزوري جوړ شوي دي او وجه یې دا ده چې دلته غربت دی. هېڅ داسې څرک نه لیدل کېږي چې دلته د کار وشي یا د روزګار وشي او یا هم دومره سایه ترلاسه کړي چې ته پرې خپله کورنۍ حمایه کړي. راځئ د دې سیمې د یو اوسېدونکو سره خبرې اترې کوو چې دلته دم ګړی تاسې په څه کارونو بوخته یاستئ، ستاسې ژوند چارې څنګه مخته ځي، او د دې ترڅنګ دلته اولیه خدماتو له جملې کم خدمتونه شوي دي، موسساتو دلته کار کړی دی، دولت کار کړی دی او که نه. راځئ د هر څه راسره د دغه ځای یو اوسېدونکي په خوله واورئ. السلام علیکم. خیر صاحب خاص دی؟ خیرت دی؟ ژوند چارې ښې دي؟ وبخښه نوم مبارک دی؟ زما نوم حبیب الله دی، د درینو ولسوالۍ د اتران کلي اوسېدونکی یم. د اتران کلي اوسېدونکی. ټول عمر دې همدلته تېر کړی که نه؟ کوم وخت د مهاجرت ژوند یې تجربه کړی؟ بس مهاجر شوي یم، یو خط کښته خو لږ وخت بیرته بیا راغلي یو خپل وطن ته. خپل وطن ته. خو دغه کلي کې چې ته ژوند کوې، دغه زلزله چې در باندې تېره شوه، ته همدلته وې که نه هغه وخت؟ بس همدلته وو، زلزله کې همدلته وو موږ. همدلته وې؟ همدلته. څه پېښ شول د زلزلې یو لنډه کیسه که راته وکړي هغه وخت کې، او بیا چا درسره مرسته وکړه؟ بس زلزله خو داسې وشو چې نیمه شپه وه او شپې 12 بجې وو، یو ناڅاپه بس د خدای یو هغه و چې جټکه راغی او زیاتره خلک چې دی بس په ویره شول، ماشومان او خلک او ټول بهر راووتل.
او یو خو زلزله وي یو چې ده بیا داسې یو دغه وي چې د کورونه خلک بهر کړل نو داسې حالت راغی چې بس تاسې حالت په خپل سترګو باندې وینئ چې دا بعض اوس هم پراته دي لا او چا چې دی مثال جوړ کړي دي نو په اولیا خدمتونو کې بعضې خلک راغلل خو داسې لرې ساحه ده دلته د راتلو چا زړه نه ښه کوو یو خو زمونږ سړک نشته ده دلته د فرعي سړک کلي ته د تېرېدو د دې مشکل نو شاید د دې په مشکل په بنا باندې نه راتلل دلته او نور داسې لرې ساحه وه او دې ځای ته چا داسې زړه نه ښه کوو نو خدای پاک داسې کورونه وبخښئ قرض محترم یو خو دا موږ ګورو داسې کورونه نور په دې کلي کې شته دی چې د جوړېدو وس یې ونه لري او اوس هم هماغسې ویجاړ پاتې وي ډېر داسې د دې په مثال باندې نور زیات دي دلته ښکته دلته نږدې دا کور هم دی اوس دا کور په رښتیا هم کتلی شئ چې دا کور په زلزله کې لیدلی دی څوک یې نشي جوړولی د جوړولو توان نه لري همداسې نور کورونه دغه ټول کورونه چې دا ټول کورونه ترمیم ته ضرورت لري د آباد کورونه قرض صاحب ستا خبره زه نیسم وبخښه دغه آباد کورونه ما ته هغسې نه ښکاري چې د ژوند کولو ظرفیت لري په دې کې ځکه دغه کورونه ډېر داسې کمزوري جوړ شوي دي خدای مه کړه که باران سره لږ ټکان هم د زلزلې حس شي نو دا کورونه رانړېږي ویره د سره نه وي چې دا به خدای ناخسته راونړېږي بس ویره موږ سره وي خو د دې موږ توان نه لرو چې دا کورونه هغه په اساس ډول باندې جوړ کړو نو زیاتره د زلزلې نه بعد د باران په وجه باندې هم کورونه ړنګ شوي دي خو ښکاري درته چې هغه دیوالونه شته دي او چتونه یې لیدلي دي دا د باران په وجه باندې لیدلي دي زلزله شوې ده او کور کې دغه پیدا کړې ده نو وروسته باران وشو کورونه یې ړنګ کړل ټول ډېره مننه قاري صاحب د دې ځای په ژوند راسره وغږېږه دلته کلینیک زه نه وینم دلته ژوند ستاسې څومره سخت دی ځکه دلته خو په سلګونو کورنۍ دي دغه یو انسان که خدای مه کړه مریض شي تاسې څه کوئ بس دلته خو کلینیکونه نه داسې صحیح ټیمونه شته ګرځنده ټیمونه چې دلته د دولت د خوا نه راشي او نه داسې یو شخصي کلینیک یا شخصي داسې دواخانه هم دلته نشته چې مثال دلته یو څوک مریض شي هغه ضرورت هغه کې بس چې څوک مریض شي په کټ کې واچوو هلته اډې ته یې تېر کړو نو تر هغه ځای پورې که مریض ښه و ډاکټر ته هم رسولی که ښه نه و بس خپل بعضې روح ورکړي او بعضې چې دی بس مرستیا یې نور هم زیاته شي نو داسې کوم هغه موږ دلته نه لرو ځکه غربت دی غربت د وجې نه څوک جوړوی شي دلته خپله دلته شخصي او نور خلک نه زړه ښه کوي او نه دولت د طرف نه کوم داسې صحیح ټیمونه دې ځای ته بلکل تاسې کله دولت ته عرض شوي ناستئ چې دغلته زموږ دغه ستونزې دي مشکلات مو دي راشئ دغلته رسیدګي وکړئ ډېر وارې عرض شوي ډېر وارې هم دولت ته عرض کړی چې زموږ دلته مشکلات دي خو بس دولت هم نه پوهېږم چې د هغوی به مشکلات وي یا به د مشکلاتو په اساس نه راځي او یا به هغه زموږ اړوند ارګانونو ته زموږ غږ نه رسول کېږي نو زیاتره وخت کې مونږ عرض شوي یو دولت ته ښه ډېره مننه دغه سړک اړوند یادونه راته وکړله دغه سړک صرف په نوم باندې سړک دی چې کله اوس زما موټر په ستن کلي کې ولاړ دی ځکه دې خوا ته پورته مونږ نشو راوستی مجبور دلته بل موټر چې فور ویل نه اوسي موټر دلته نه راخیږي نو دغه سړک اړوند تاسې د سړک سازۍ ریاست سره غږېدلي ناست دی بس دا خو سړک یو خو دا ده چې دغلته مخامخ تاسو ته به ښکاري ملي پارک په نوم باندې نومول شوی ځای دی او د کلي ولس د طرف نه هغه شوی دی او دولت د طرف نه هم رسمیت یې هغه شوي دي نو سړک مشکل خو هغه کم سړک چې جوړ دی د ولسوالۍ نه بره دا خو بیخي داسې د سړک هغه نه دی ستا خبره چې استاد هم راغلي په عذاب شوي دویم ګاډي کې بدل شوي نو ته تر څو داسې قوي ګاډی نه وي په دې سړک باندې نشي راتلی او بل زموږ مشکل خپل مشکل چې کم دی دغه ولس د طرف نه دغه ځای کې لږ لږ لاره مو وهلې تاسې به کتلي وي د سړک د جوړولو دپاره د چې کلي ته تیر شي نو هغه سړک هم بس نیمایي کې پاتې دی بېوسي ده او هغسې وس توان نشته ولس سره چې دلته دا سړک خپل ځان دپاره سهولیت تیر کړي دې ځای ته راوړي ځکه چې دلته خلکو پټي دي او هغه چې دی قیمت غواړي هغه قیمت خلکو سره نشته چې ورکړي کم چې زموږ د کلي خلکو هغې قرباني ورکړې ده هغې کې هم بس د لاس کار کړی دی او ځوانان تیر شوي لاس کارونه هم کړي لږ څه بس اندازه پاتې ده اوسني وخت کې تاسې که چېرته خوراکي توکي راوړئ یا نور ضروري شیان راوړئ د خپل کور لپاره سړک تاسې نه ډېر لرې دی د هغه ځای نه تر دې ځایه پورې خو ډېر مزل دی څنګه انتقالوئ دې ځای ته بس ته په خدای باور وکړه زما په خوله باندې که باور نه کړې بېګا زه د شپې یعنې داسې ووایه چې خیوې نه را روان شوی یم 12 بجې زه کور ته را رسېدلی یم چې زمونږ ګاډی په بمبکوټ کې خراب شو
بس هماغه ځای نه پیدا راغلو تر دې ځای پورې تر دې کوره پورې نو 12 بجې د شپې سودا را سره وه سودا مې په شا وه او زه راغلم دلته خپل کور ته راورسېدم ډېر مشکلاتو سره مخ یو مونږ چې خامه مواد کم راوړو ښکته نه ځکه دلته خو زمونږ غربت دی پټي هغسې نشته دی مالداري کوو هغه هم د زلزلې د وجې نه څه مرض ګډ شو هغه مال هم ختم شول او د بعضو مالونه هم چې دي د کورو لاندې شول نو هغسې څه نشته دغه نو خام مواد چې دی کته نه مونږ راوړو چې هغه راوړو بس داسې ووایه چې 1 غنټه 2 غنټې هغه ومني توړی وړه دا مونږ په شا باندې راوړو په شا باندې هغه اډې نه دلته دی راوړي ډېره سخته ده درنو ملګرو هغه سړک ورته ښکاري د هغه سړک نه تر دې ځایه پورې دا خوړ دی او ډېره لاره ده که دې چې پورې ته راخېږي موږ پیدل راوختلو په خدای یقین وکړئ چې موږ نور دومره تواني نه وه چې دلته کینو یو ګیلاس اوبه ځان ته واچو دوی خو صحیح دی چې بلد دي ورسره زموږ په څېر به نه اوسي خو بیا ومنۍ توړه چې د هغه سړک نه دې چې پورې راوړي زور غواړي او سړک ویستل شاید چې دومره مصرف ونه لري لکه څومره چې د دوی مشکلات پرې حلېږي دې خوا ته بسته کلی پروت دی په سلګونو کورنۍ ژوند کوي یو عادي غوندې کار دی که هغه ځینه یو څوک برابر شي چې دغه مصارف ورته ورکړي زه باور لرم چې دوی خپله ځوانان ورسره اوږه یو ځای کوي او دغه کار به ورسره سر ته رسوي نو مولوي صاحب ستا له خبرو ډېره زیاته مننه په وروستیو کې هغه څه چې ستا په زړه پاتې وي هغه پیغام وي که هیله وي که غوښتنه وي کار څه وي میک ستا په خدمت کې دی بس زمونږ هیله دا ده د ټولو نه د ټولو کوم چې کتونکي د میډیا نو د ټولو نه دا مونږ غوښتنه لرو چې مونږ دا دلته یو صحیح کلینیک لپاره کوشش وکړي چې هر ورور وي هر مسلمان وي یا غیر هغه وي خیریه بنسټو والا وي نو دا وکړي مونږ دپاره د کلینیک دپاره یو هغه برابر کړي او بل چې دی اساسي زمونږ هغه چې دی دا د سړک وجه ده چې دغه سړک مونږ ته ورغی او نور چې څوک مثال همدردي کوی شي غربت دی دلته او بس څوک څه خورا غذایي مواد راوړی شي نو هغه نه بس هسې چې وسه وي نو دا غوښتنه کوو چې دغه د غریب ولس دپاره وکړي او تاسې نه مننه کوو چې تاسې دلته راغلی دومره لرې ساحې ته ځکه دلته زړه نه ښه کوي خلک او بل ورځ هم څوک راغلي دي کته کلو کې خپل توضیح موضوع کړی دلته نه دي راغلی ځکه چې سړک نه شتون دی او کلی لرې دی نو تاسې نه مننه کوو چې دلته راغلی دلته تاسې ورسېدی زمونږ هغه غږ هم واورېدو الله دې تاسې ته اجر عظیم درکړي ډېره مننه مولوي صاحب زموږ صرف دومره پورې مسؤلیت دی چې ستاسې غږ تر اړوندو چارواکو ورسوو انشاءالله چې موږ به پوره هڅه کوو چې هغه خیریه بنسټونه چې په دغه برخه کې کار کوي ستاسې غږ ور ورسوو هر څه چې هغو د وسوي تاسو سره وکړي مننه کور مودان ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راسئ دغه برنامه ګورئ یو ځل بیا تاسې قیاس کوئ په دغه کورونو کې ژوند راشئ تاسې یو ځل دا وګورئ که په دغه کور کې ستاسې ژوند شي نو باران وي په دغه کور کې به ته ژوند وکړې خوب به درشي ځواب به دې حتما نه وي ځکه چې دغه کورونه د ژوند کولو نه دي دا کورونه هغه کورونه دي چې 50 کاله 80 کاله یا 100 کاله پرې اوښتي دي د دې دا تیږې وراسته شوي دي خټه خو په ځای نشته دی نو هیله مې دا ده هر هغه څوک چې وسه لري 2 کوره 3 کوره 4 کوره حمایه کولی شي نو لطفا دغه هیوادوالو سره لاس یو کوي ډېره مننه چې راسره راستئ راځئ مخکې ورځو تران در باندې ګورو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی لا هم په اوتران کلي کې یو دغه پورې کلی دی او موږ هم د کلي په لمنه کې یو او راغلي یو چې نن د اوتران د کلي احوال له تاسې درنو سره شریک کړو ډېر خوشحاله یم چې د دې ځای د ولس هغه توت هرکلي سره مخ کېږم دغه دغه کلي اوسېدونکي راسره ولاړ دي باران هم شروع شو جالبه دا چې اوسه پورې باران و چې موږ خبرې شروع کړې هغه هم راته هرکلی د باران په څاڅکو وي تاسې دواړه ستړي مشئ په خیر راغلي خوشحاله اوسئ ډېره مننه نوم مبارک دی حاجي صاحب زما محمد جان شاه محمد جان شاه د دې کلي اوسېدونکی او د دې کلي اوسېدونکی
ښه ښه څنګه دی کلی مو څنګه دی ولا كلهم خده لك دغه غریب مونږ دغه ښه او مشکلات زیات دي مشکلاتو باندې به غږیږو څنګه د دې ځي ماشومان سبق ته ځي مدرسو ته ځي مکتبونو ته ځي که نه ځي مدرسو ته ځي مکتب ته هم ځي مدرسه هم دی خو همداسې مشکلات دی چې دا وګوره مکتب دی دا مکتب دی او دا مکتب دی وګوره ټول دغه نشته او دروازې نور ټول خراب دی زنګ درته راوړم ته دې زنګ وکړې که زه به دې څه دوه خبرې وکړم صحیح دی ته څنګه یې ځوانه شکر جوړې نوم مبارک دی زبیر د کوم ځای د دې کلي اوسېدونکی تران کلي اوسېدونکی ښه ډېر ښه څومره وخت کېږي دلته ژوند کې بس ټول عمر هم دلته ژوند کړی هم مسافر شوی خو چېرته نه ته راته دغه کاکا وویله چې دغه مکتب دی دغه مکتب ته دننه شو بالکل راځئ پلی شو ته راځه درنو ملګرو تاسې راځئ د غرونو په سرونو باندې چې مکتب وي هغه څنګه وي هلته ودانۍ د مکتب څنګه وي هلته سهولتونه څه وي تاسې راځئ وګورئ دا زموږ د مکتب یوه کړکۍ ده دا وګورئ کړکۍ هم بالکل پوښل شوې ده ځکه چې شیشې ماتې شوي دي اخوا نه ورته یو څه تختې راوړل شوي دي چې د دې مخه ونیول شي زبیر خانه چېرته لاړې دا زموږ مکتب دی ته کیمرمین دغسې مخکې واوړه موږ به ورو در روان یو ښه مکتبونو ته خو قلفونه اچول شوي دي دا اداره ده ګودام دی ښه مالک اداره ده چې ټک ټک ورته وکړو څوک راوځي تا مکتب ویلی دی ما نهمو پورې ویلی نهمه پورې دې مکتب ته راغلی کله او دلته راغلی کوم ځای کې د صنف و دلته مخکې خو دا کوټې هم جوړې نه وي او دلته ډاګونو کې به کېناست ول دا وروسته جوړه شو خاصې دومره وشو چې باران نه لږ پنۍ وشوه او چې اوس اسمان نه باران راځي دلته لاندې به څاڅي السلام علیکم صاحب خاص دی خیرت دی دا اداره دی هغه مدیر صاحب ناست مدیر صاحب موږ ته اجازه ده یو دوه خبرې سره وکړو السلام علیکم السلام علیکم مدیر صاحب محترم خاص دی خیرت دی السلام علیکم جوړ السلام علیکم جوړ خیرت دی ښه درنو ملګرو راشئ ماشاءالله اداره خو ښه فوق العاده اداره ده او ښه ښایسته منظمه او پاکه سوتره یو څه چې زما لپاره ډېر جالبه دی هغه دا دی چې که څه هم ودانۍ هغسې پرمیاره نه ده خو نظافت پکې بیا ښه مراد دی کله چې دغه ذهن کې ته درسونه وې ذهن دې ښه کار کوي ځکه په شنه علاقه دې سترګې لګېږي او بیا دغه ځینې چې ګوري چې پاکي صفایي او نظافت مراد شوی یو خو خپله ذهنیت اخلي چې په عام ژوند کې بیا همدغه څه ته په ژوند کې عملي کوې مدیر صاحب څنګه یې تاسې د دې ښوونځي مدیر صاحب یاست که نه غلط شوی خو به نه یم نوم مبارک دی صاحب نوم مې سید افضل مسکین صاحب څنګه دی ښوونځی مو څنګه دی ښه ده ماشاءالله فعاله ده او دا خو به ابتدایي ښوونځی دا متوسطه ده ده ښه یعنې نهم صنفه پورې دی ښه څه کال مو څوک فارغه کړي نهم صنف نه کله چې نهم صنف نه څوک فارغه کوي هغوی بیا چېرته ځي دشمیر بابا ده دشمیر بابا لیسه ده خمجوار مکتب دلته ښه او څو شاګردان بو څه کال دیارلس څوارلس کسانو ماشاءالله په دغه غرونو کې 14 کسان تاسې ورکړل کم و پروس کا 60 کسانو ماشاءالله د دې دغه ستاسې خدمات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي درته وایي چې څو استادان در سره په کار بوخت دي موږ سره ټوټل 11 کسان دي 11 کسان صرف استادان دي که نه په نورو برخو کې هم در سره کار کوي 9 استادان دي او 3 ابتخاري ښوونکي لرو شمول د علي شاه خان سره علي شاه خان هم ستاسې ښوونکی دی هغه ده ابتخاري ښوونکی ده ځان ابتخاري کړی دی خدمت اوږه ورکړې ده بالکل زمونږ دلته شعبه زیات او ښوونکي کم و بیا موږ لاړو ارسلو زموږ سپین ږیرو سره ټول لاړو ریاسته پورې هلته ویل موږ سره امکانات نشته او موږ ویل چې موږ سره امکانات شته او دیو ځان وقف کړه او 3 کسان موږ ابتخاري ښوونکي هم لرو انشاءالله زموږ کار په مخ وړو ډېر ښه نو درنو ملګرو تاسې راشئ دغه تشکیل درته د دې ښوونځي درته ښیم دا وګورئ ښه مدیر صاحب دی ورپسې سرمعلم صاحب دی دغه بیا نو ښوونکي دي هغه خلک چې ځان هرې سختې ته ورکوي خو د ټولنې ته یو قدر وړاندې کوي نن سبا که هر څوک په هر موقف کې دی هغه د دغه استادانو له برکته دی که چېرته ښوونځي او مکتبونه خدای مکړه بند شول نه به موږ یو نه به بیا دا هیواد وي هغه یو شاعر وایي چې سپرلیه راچپه کړه د رنګونو ډک جامونه کوي د سرو لمبو ځینې جامې زموږ ګلونه یو ورځ به دا قطره قطره شیندلی زړه راټول شي که چپ نشي مکتب کې زنګ منبر کې اذانونه
نو په رښتیا هم مکتب او منبر هغه څه دي چې زموږ هم اسلام دی هم ټولنه. ډېره مننه مدیر صاحب چې وخت دې راکړه، خبرې ته یې راسره وکړلې. الله دې ایمان نصیب کړي، کور مودان تاسو موږ سره کامیاب لره. امین. من به لیدی هم بای بای نه من کشمندی هم بای بو امین چا پیغمونه هری صحیح بای بالکل صحیح بالکل چا پیغمونه درنو ملګرو زه خپل هیوادوالو خپل قوم چې کله وګورم بیا زه زړه نشم ټینګولی، حتما ورسره یو ځل پښې کوم ځکه دا پښې ژبه زما مورنۍ ژبه ده او زه ډېر راحت یم چې پښې وغږېږم. خو دا چې تاسې بیا زموږ په پښې ژبه نه پوهېږئ نو په دې خاطر باندې زه غواړم چې د خپلې ټولنې هغه انځور تاسو ته په پښتو ژبه وړاندې کړم. مخلص صاحب زموږ یو مشکل دا دی چې زموږ دا تعمیر نه لرو کنه، دا موقدي شوه کوټې دي دغه د بل مخکې ورشي د تعمیر هم کار شي صحیح دي. مدیر صاحب صاحب اجازه زمونږ د رئیس ځوانانو رئیس دی او موږ ښوونکي دی. ښه نو هم د ځوانانو رئیس دی او هم ښوونکی دی، افتخاري ښوونکی دی. بالکل افتخاري او هغه یو معنا ورکوي رسمي. افتخاري هغه معنا چې وړیا در پیسې نشته او دا همداسې مخ یعنی له دې نه دا معلومیږي چې یو څوک د ژوندی احساس ولري، یعنی د کور نفقه دې د یو ځای نه نه اوسېږي خو زه خدمت بیا هم کومه. دا ډېره لویه خبره د پیسو په خاطر هر سړی کار کوي، معاش وي هر څه وي که نه د هغه راتلونکي هم تضمینېږي چې څو کاله بعد دې ته تقاعد ورکول کېږي. خو داسې ځوانان چې هغوی صرف د الله تعالی د رضا د خاطر او د ټولنې ته د خدمت په موخه چې کار کوي هغه بیا ډېر کم وي او په هغه باندې باید بیا ډېر وویاړو موږ او تاسې. کور ودان دغه مکتبونه اړوند راسره خبره کوله څنګه دی؟ تا ویل شپږ کوټې دي، څه دي پکې؟ دا داسې دی چې دا مخکې خو دا کوټې هم یو شخصي سړی د حاجي باقي په نامه سړی د هغې شخصي بودیجې باندې دا شپږ کوټې موږ ته واچول. خو اوس زموږ صنفونه چې دي باران د وجې نه چې کله باران شي او ماشومان دلته کوټو کې نه ځایږي بس کورو ته ځي یا مشکل دی دا ټول بیا دغه کېږي د کوټو ته دننه کېږي او درس ویل نه کېږي. برانډه نشته او چاردیوالي نشته او زلزله هم دغه کړې ده دا دیوالونه اپل چاودې معلومیږي. بالکل دا بشونه دا اوبو بالکل ډېره مننه الله تعالی دې ونازوه. زبیر خانه ته چېرته رانه لاړې؟ خطا ویل چې دغه مکتب کې موږ درسونه ویل هغه وخت کې هم داسې د مکتب داسې کمزوری و که نه اوس داسې شوی دی؟ هغه وخت کې لږ نوی اچولی و، کوټې لږ صحیح وي. اوس خو د زلزلې وجې نه هم زیات خرابه شوه. دلته دا بشونه مشونه ټول مات دي، دلته څوک نشي کېناستی. نه تاسې کله خپلو کې هم سره نه جمع شوي چې یا لاړ شئ معارف ته او یا هم تاسې خپلو کې یو 500 افغانۍ واچوي تر څو دغه کور ورغوي دغه مکتب ورغوي؟ البته دلته ډېره داسې خلک دي که نه چې هغه خپل ځان ته خوراکي توکي نشي برابرولی چې اوس زر یا 2000 جمع کړي دا مکتب جوړ کړي او د حکومت یا نور چارواکي زموږ غږ نه اوري اوري. خو چې تاسې کله ورشئ هلته موږ ډېر منډې تړلې والي. خو خیر تاسې یو ځل بیا ورشئ شاید چې تاسې جمهوریت کې ورغلي اوسئ. اوس خو الحمدلله اسلامي امارت دی چې کله ورځي هر مشکل دی انشاءالله په ضرب د 15 ورځو کې مشکل اوس هم نه جمهوریت کې ډېر منډې تړلې والي. اوس یو ځل ورشئ یو ځل د خپل زړه تسل پرې وکړئ، خدای مهربانه دې وبشي انشاءالله. اوس به مو ورځو خان ډېره مننه کور مودان خوشحاله اوسئ. علیشه خانه له تانم او له تانم زبیر خانه کور مودان خوشحاله اوسئ. درنو ملګرو له تاسې هم زښته زیاته مننه چې راسره وئ. دغه ځانګړې برنامه چې د اتران په کلي مو برابره کړې وه د ځي ستونزې مو راواغستې تر تاسې مو ورسولې. درنو هیوادوالو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې کلي کې چې خپله د اوسېدو لپاره مکمل لوازم نه لري خو خپل بچی مکتب ته د دې لپاره رسوي چې د دغه هیواد راتلونکي تضمین شي. نو ډېره غټه خبره ده درنو ملګرو چې دومره احساس موږ لرو په غرونو کې زموږ هیوادوال چې ژوند کوي هغوی هم د علم په ارزښت پوه شوي دي، د دې په قدر پوه شوي دي، اوس هڅه کوي چې خپل اولادونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره وئ. دغه برنامه مو وکتله. درنو ملګرو موږ به هم خدای پاماني در سره وکړو او موږ به هم لاړ شو خپل کلي خپل وطن او خپل دفتر ته. له تاسې زښته زیاته مننه چې راسره وئ. د اتران دغه ځانګړې خپرونه چې ستاسې د خوښۍ لپاره موږ برابره کړې وه تر وروستیو شیبو ننداره کړله او خوند مو ترېنه واخیست. تر هغه چې یو ځل بیا محراب ګل مخلص سمیع الله مخلص دواړه ستاسې خدمت ته حاضرېږو. تاسې په لایزال څښتن تعالی سپارو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. الله پام.